د کندهار تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو او د راډیو ګران اوریدونکو السلام علیکم. اسد الله زړه مو د تیر ونی او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. په سر کې هم د شنبې د ورځې مهم خبرونه. د کندهار سرپرست والي وايي دولتي ادارې د خپل فعالیتونه ګړندي کړي. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب دغه څرګندونې د یو شمېر دولتي ادارو څخه تر لیدنې وروسته د کندهار ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې کړي دي. هغه وايي دولتي ادارې دې د ولس ستونزې واوري او په حلولو کې دې جدي اقدامات وکړي. د شنبې په ورځ د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب په ناڅاپي ډول د کوچیانو او مرکزي عیسایي ادارو ته ولاړ او د یادو ادارو د اداري چارو څخه لیدنه وکړه. سرپرست والي عبدالحنان منیب د کوچیانو د امنیت څخه د لیدنې پر مهال د یاد امنیت مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې په کندهار کې د کوچیانو ستونزې د ولایتي ادارې سره شریکې کړي ترڅو ولایتي اداره په حلولو کې لاس په کار سي. ښاغلي منیب همداراز د کوچیانو امنیت مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې په دوامداره توګه په دغه ولایت کې د کوچیانو سره وویني او د ستونزو په هوارولو کې جدي اقدامات وکړي. سرپرست والي وویل چې ولایت مقام هم هڅه کوي ترڅو په کندهار کې میشتو کوچیانو ته سایر ښوونځي او روغتیايي کلینیکونه جوړ کړي او ستونزې حل کړي. وروسته کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب د مرکزي عیسایي امریت ته ولاړ او د دغه ادارې د روانو چارو څخه لیدنه وکړه. ښاغلي منیب د مرکزي عیسایي مسؤلینو ته هم سپارښتنه وکړه چې خپل کارونه ګړندي او د فعالیتونو په اړه ولس ته معلومات ورکړي. سرپرست والي همداراز د یادې ادارې مسؤلینو ته هدایت وکړ چې په یو منظم ډاټابیس کې په هره برخه کې د کندهار دقیقه احصایه جوړه کړي او ولایت مقام ته یې وسپاري. ښاغلي منیب وویل چې په کندهار کې د دقیقې احصایې نشتون دوی ته یو لړ ستونزې جوړې کړي او مرکزي حکومت د پخوانۍ احصایې پر اساس کندهار ته بودیجه ورکوي چې ډیره کمه وي. کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب د کندهار ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې د ولس څخه هم غوښتنه وکړه چې د حکومت تر شا ودرېږي او د هغو ادارو په اړه ولایت مقام ته خبر ورکړي چې کارونه یې پر وخت نه اجرا کوي. د لښکرګاه په ځانمرګي برید کې 28 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د والي ویاند وایي د موټر بم دغه برید کې ملکي او پوځي کسان شهیدان سوي او 20 نور ټپیان دي. د په وینا دغه برید د کابل بانک له ودانۍ سره نږدې سوی چې په قربانیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. د هلمند والي حیات الله حیات په سنگین کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکي وګړو مرګ ژوبله نه ردوي خو وایي چې په یادو سیمو کې ملکي وګړي نه اوسېږي او دغه بمبار پر یوه کور ترسره سوی چې هلته د مخالفینو غونډه روانه وه. نوموړي دغه څرګندونې له نظامي مسؤلینو سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وکړې. هغه ویل چې په څو کلو کې د سنگین ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا 3 کیلومترۍ کې ملکي وګړي نسته، یوازې دولت او د دولت وسلوالو مخالفینو یو بل ته سنګرونه نیولي. حیات ویل د 2 اونیو راپدې خوا وسلوالو د دې ولسوالۍ د سقوط لپاره له نورو ولسوالیو او ولایتونو مخالفین راټول کړي چې وړمه شپه د حساب تر هوایي او د افغان ځواکونو تر ځمکني عملیاتو لاندې راغلل چې پر مهال یې د یو شمېر طالب قومندانانو په ګډون 80 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول. خو د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخوند وایي چې د سنگین ولسوالۍ په ماته لکړنه او چناري سیمه کې د تېرې پنجشنبې په شپه هوایي بریدونه سوي چې د او ځایي اوسېدونکو په وینا تر 100 ډېر ملکي کسانو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده. په سنگین ولسوالۍ کې دغه هوایي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو هلته پر امنیتي تاسیساتو د موټر بم درنې چاودنې او ډله ییز بریدونه ترسره کړي. اوس هم د یکشنبې د ورځې مهم خبرونه. شاولیکوټ ولسوالۍ کې د 10.4 میلیون افغانۍ په ارزښت 2 ګټورې پروژې بشپړې شوې. په دغه پروژو کې چې ښځینه روغتیايي کلینیک او د ولسي شورا دپاره ودانۍ جوړول شامل دي. د یکشنبې په ورځ سرپرست والي ګټې اخیستنې ته وسپارلې. سرپرست والي عبدالحنان منیب چې د 10 سکتوري ادارو رئیسانو او ارغنده او میانشین او نیوټ ولسوالۍ ولسوالانو یې عملتیا کول، شاولیکوټ ولسوالۍ ته سفر وکړ. هلته د خلکو ستونزې واورېدلې او پروژې د خلکو لپاره ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب او ورسره مل پلاوي شاولیکوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال یو ښځینه روغتیايي کلینیک او د ولسي شورا د غونډو ودانۍ چې د 10.4 میلیون افغانیو په لګښت جوړ سوي وه ګټې اخیستنې ته وسپارل. د ښاغلي منیب په خبره چې دغه پروژې د خلکو په غوښتنه د ملي پیوستون د لارې پلې او بشپړې کړي دي.
تر دې وروسته سرپرست والي د شاولیکوټ نیش او میانشین ولسوالۍ د اوسیدونکو په جوړه سوې غونډه کښې برخه واخیستل او د هغوی ستونزې واورېدې. د یادې ولسوالۍ خلکو د سرپرست والي څخه د مننې ترڅنګ چې یادې ولسوالۍ ته سفر کړی د روغتیا، پوهنې، زراعت، بیا رغونې او نورو اړینو برخو کښې د سته ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د ولایت مقام سکټوري رئیس عبدالحکیم حکیمي وویل په دې وروستیو کښې 15 بېلابېلې اساسي پروژې په یو شمېر ولسوالیو کښې بشپړې شوې. د پوهنې رئیس محب الله قادري بیا وایي په نوي کال کښې به په بېلابېلو ولسوالیو کښې 200 به محلي ټولګۍ پرانیزي. بلخوا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالرشید الکوزي وویل هره ورځ کندهار ښار او ولسوالیو کښې تر 1.2 میلیونه کسانو پورې روغتیایي خدمات رسوي. هغه زیاته کړه ولسوالیو کښې ځکه د روغتیا په برخه کښې ستونزې موجودې دي چې د سرشمېرنې ارقام دقیق نه دي. د زراعت رئیس سید حفیظ الله سیدي بیا نږدې راتلونکي کښې د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د نباتي ناروغیو د درملو د ویش خبره وکړه. هغه زیاته کړه 6 ولسوالیو کښې به 2000 جریبه مځکو ته نهالان د ځینو مرستندویو ادارو په مرسته هم ورسوي. د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمي وویل پرمختیایي پروژې به په هغه سیمو کښې پلي کېږي چې اړتیا ورته وي او یا هم هلته دغه ډول پروژې نه وي پلي شوي. د دې ترڅنګ د کندهار ولایتي شورا وکیل نعمت الله وفا د خلکو وغوښتل چې د ستونزو راسپړلو په برخه کښې باید د مسؤلینو سره همکاري وکړي او په وینا چې د ستونزو د حل په موخه تعقیب او د پروژو څخه ساتنه هم د ولسي خلکو دنده ده. سرپرست والي وویل د شاولیکوټ نیش او میانشین ولسوالیو د خلکو ستونزې او غوښتنې یې له نږدې واورېدې او د حل په موخه یې اړوند مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وکړې. هغه زیاته کړه ولایتي اداره تل کوښښ کوي چې خلکو ته یو شان خدمات ورسوي. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب او ورسره مل پلاوي شاولیکوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د پوهنې بهیر هم له نږدې وڅاره. هغه د وزیر شاه ولي خان ښوونځي ته ولاړ او هلته یې د زده کوونکو ستونزې او غوښتنې له نږدې واورېدې او پر زده کوونکو یې قرطاسیه هم وویشل. د یادې ولسوالۍ د پوهنې مدیر وویل چې دغه ولسوالي په خپل تشکیل کښې 19 بابه ښوونځی لري چې له جملې یوازې 2 ښوونځي فعال دي او نږدې راتلونکي کښې به 4 نور هم د بیا ځل لپاره د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. هغه وویل عمده ستونزې په ښوونځیو کښې د کتاب، قرطاسیې او فرشونو نشتوالی دي. سرپرست والي په دې برخه کښې ډاډ ورکړ چې یادې ستونزې به د اړوند مسؤلینو په مټ او همکارۍ حلوي او کوښښ به کوي چې په ولسوالۍ کښې بند ښوونځي د بیا ځل لپاره پرانیزي څو د ولسوالۍ کوچنیان یې د زده کړو څخه برخمن کړي وي. د کندهار پریس کلب لپاره رئیس، مرستیال او منشي وټاکل شول. د یکشنبې په ورځ د کندهار 180 نارینه او ښځینه خبریالانو د پریس کلب د رهبري ټاکلو لپاره رایې وکارولې او د خوښې وړ کاندید یې د پریس کلب مشر وټاکه. د رایې ورکولو پروسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې وه. غونډې ته د ولایتي شورا رئیس او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس هم وربلل شوي وو. د پریس کلب د رهبرۍ ټاکلو لپاره د رایې ورکولو پروسه سهار پر 9 بجې پیل او تر 12 بجو دوام وکړ. خبریالانو د پریس کلب لپاره جاوید احمد تنویر د رئیس په توګه، نور احمد ناصري د مرستیال په توګه او صدیق الله افغاني د منشي په توګه وټاکل. د پریس کلب مشرتوب ته احمد لودین او بشیر احمد نادیم هم ځانونه نومولي وه چې د کمو رایو په ترلاسه کولو سره د خبریالانو په ټاکنو کې بریالي نه سول. د پریس کلب مرستیالۍ ته نور احمد ناصري او عطاالله عمر کاندیدان وه چې ناصري د 88 رایو په ګټلو سره د خپل سیال څخه مخکې او د پریس کلب مرستیال وټاکل سو. د منشتوب لپاره 4 کسانو ځانونه کاندیدان کړي وه خو صدیق الله افغان د 16 رایو په خپلولو سره بریالی سو. تر ټاکنو وروسته په کندهار کې د نوې سیمه ادارې مشر عبدالسمیع غیرتمل بریالي کاندیدان اعلان کړل او په ټاکنو کې له ګډونوالو یې مننه وکړه چې دغه پروسه په ښه ډول مخ ته یوړل. د اطلاعات او فرهنګ رئیس پوهیالي حضرت ولي هوتک د پریس کلب د ټاکنو پر مهال وویل چې خبریالان دې د ټولنې ستونزې او ناخوالې راپورته او تر اړوند مسؤلینو پورې دې ورسوي. هغه د خبرو پر مهال وویل چې ولایتي اداره همیشه په دې هڅه کې ده چې خبریالانو ته کاري اسانتیاوې برابري او پر وخت معلومات ورسره شریک کړي. د خبریالانو یادو ټاکنو ته د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال هم راغلی و. نوموړي د خبریالانو ترمنځ دا ډول شفافې ټاکنې ګټورې وبللې او له
هغوی غوښتنه وکړه چې د ټولنې ستونزو ته په ښه ډول انعکاس ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په هر چارواکي کې ستونزه او په هر ادارې کې فساد وي نو خبریالان دې تر اړوند لوړپوړو مسؤلینو پورې ورسوي. د پریس کلب لپاره نوی ټاکل شوی مشر جاوید احمد تنویر د خبریالانو د ستونزو حل لپاره ښه پلانونه لري. هغه زیاتوي چې د پریس کلب په چوکاټ کې به یوه کمیټه جوړه کړي چې له مخې به د خبریالانو په مخ کې پرتې ستونزې پر وخت حل سي. دا د پریس کلب لپاره دریم ځل دی چې خبریالان په آزاد ډول ټاکنې کوي او د پریس کلب لپاره په خپله خوښه مشران ټاکي. له دې وړاندې سید سرور اماني د پریس کلب رئیس، محمد صادق رښتینی مرستیال او بشیر احمد صالح د منشي په توګه دنده ترسره کول. اوس هم د دوشنبې د ورځې مهم خبرونه. کندهار سرپرست والي امنیتي ځواکونو ته د پړه همغږۍ سپارښتنه وکړه. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب د دوشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو سره د یوې خاصې غونډې پر مهال ټولو امنیتي ځواکونو ته هدایت وکړ چې په خپلو منځو کې پړه همغږي وکړي او دښمن خپلو شومو اهدافو ته پرېنږدي. سرپرست والي د یادې غونډې پر مهال د افغان ځواکونو له لورې د شفاق روان عملیات هم بریالي وبلل او د ټولو امنیتي ځواکونو هڅې وستایل. یاد امنیتي غونډه د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب په مشرۍ د 215 اتل کلي اردو د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه او د ټولو امنیتي ارګانونو استازو پکې ګډون کړی وو. په غونډه کې لومړی د 215 اتل کلي اردو رئیس ارکان ډګروال شفیق الله رسولزي کندهار سرپرست والي ته د شفاق د روانو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل او د راتلونکي کال لپاره امنیتي پلان یې ورته تشریح کړ. ډګروال شفیق الله رسولزي وویل چې د شفاق په روانو عملیاتو کې زیات شمېر وسلوال مخالفین وژلي او زخمیان کړي او زیاتې سیمې د دوی د شتون څخه پاکې کړي دي. ښاغلي رسولزي د یادې غونډې پر مهال د راتلونکي کال لپاره د امنیتي پلان په هکله هم کندهار سرپرست والي او د غونډې برخوالو ته معلومات ورکړل. هغه ویل د یاد امنیتي پلان او عملیاتو پر بنسټ به نور هم وسلوال مخالفین سخت وځپي او ولس ته به د آرام ژوند کولو زمینه برابره کړي. وروسته کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب په خپلو خبرو کې د افغان ځواکونو له لوري د شفاق روان عملیات بریالي وبلل او ټول امنیتي ځواکونه یې وستایل. ښاغلي منیب د راتلونکي کال لپاره جوړ شوی امنیتي پلان هم ښه وباله او ټولو امنیتي ځواکونو ته یې سپارښتنه وکړه چې په خپلو منځو کې لا هم سره همغږي سي او دښمن خپلو شومو اهدافو ته پرېنږدي. سرپرست والي امنیتي ځواکونو ته همداراز هدایت وکړ چې د عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او تر عملیاتو وروسته په سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي ترڅو عام خلک په ډاډه زړه او امنیتي فضا کې ژوند وکړي. د یادې امنیتي غونډې پر مهال پر یو شمېر ستونزو هم خبرې وسوې او د هوارولو لپاره یې لازم تصامیم ونیول سول. د کندهار راډیو د فعالیت او خدمت موده 42 کلنه شوه. د فبروري د میاشتې 14 نیټه د راډیو نړیواله ورځ ده. راډیو هغه وسیله ده چې په ښار کلو او بانډو کې له ډېره وخته اورېدونکي لري. کندهار راډیو هم د خپل فعالیت په موده کې اورېدونکي یوازې نه دي پرېښي او په زړه پورې خپرونې ورته وړاندې کړي دي. کندهار راډیو په کال 1953 کې په فعالیت پیل وکړ چې د بیلابیلو پړاوونو په وهلو سره په وروستیو 3 کلونو کې په بېساري توګه هر اړخیز پرمختګ کړی. کندهار راډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر رژیم وروسته په کمو امکاناتو د بیا ځلې لپاره په 1980 کال کې نشرات پیل کړل، یوازې 1 ساعت یې نشرات درلودل چې د مهالې د نشراتو لړۍ 19 ساعتونو ته لوړه شوې ده. د کندهار راډیو ټلویزیون اوسنی امیر نورالله نوري وتوانیر چې په وروستیو 3 کلونو کې کندهار راډیو ټلویزیون په فني او تخنیکي برخه کې د بېساري پرمختګ څخه برخمن کړي او یا کولای شوی چې د لیسانس کارکونکو په مټ د نشراتو لړۍ تر 19 ساعتونو پورې وغځوي. کندهار راډیو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه د شپې تر 10 بجو پورې په منځنۍ څپه 1315 کیلو هرتز 840 کیلو هرتز او د اف ام 90.6 میگا هرتز باندې خپرونې لري. کندهار راډیو ټلویزیون یو څنګه د سپین بولدک ولسوالۍ کې فعال دي چې یو پایه د راډیو د منځنۍ څپو 10 کیلو واټه دسکا او د اف ام څپو 50 واټه دسکا په واسطه د کندهار ملي راډیو ټول خپرونې د انټرنیټ په مټ ریلی او نشر ته سپاري چې په ټول بلوچستان کې دا اورېدو وړ دي. د کندهار ملي راډیو په سیمه کې د نورو رسنیو په شان خپل ورځنی فعالیت د قانون پر رڼا کې د خپل نشراتي پالیسۍ مطابق سرته رسوي. د کندهار راډیو خپرونې د ژوند په ټولو برخو لکه سیاسي، دینی، ادبي، ښوونیزي، د ځوانانو، ښځو، ماشومانو، روغتیا، د نشهیي توکو پر ضد مبارزه، بیا جوړونې، د سیاسي او ټولنیزو مسایلو څېړنه، تروریزم، ځانوژنې او نورو مسایلو په اړه د دیني عالمانو فتواوې، نظرونه او دیني موعظې او د ورځنیو امنیتي موضوعاتو په اړه سیاسي تبصرې او ګردي میزونه په دوامداره ډول نشر ته سپارل کیږي. د ورځنیو تودو مسایلو د څېړلو او د هغوی په اړه د عامه اذهانو د لارو روښانتیا
د تروریزم، ځانوژنې او نشي توکو د زیانونو او د اسلام له نظره د هغوی د حراموالي او په ټولنه کې د هغوی د منفي اغیزو د څېړلو په خاطر کندهار راډیو هر وخت د علمي شخصیتونو، دینی عالمانو، روڼاندو، لیکوالانو، قومي او مذهبي مشرانو، ښځینه او نارینه‌و سره ځانګړي مرکې، ګردي میزونه او غونډې جوړې کړي او نشر ته سپارلي دي. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب وایي کندهار راډیو ټلویزیون په ټولو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او زیاتوي چې د کره، دقیق او پر وخت خبرونو د خپراوي له امله یې د اورېدونکو اعتبار ترلاسه کړی دی. هغه د کندهار راډیو ټلویزیون د امیر نور الله نوري څخه مننه وکړه چې په کم امکاناتو یې زیات کار کړی او خلکو ته پر وخت معلومات رسولي دي. په ورته وخت کې سرپرست والي د نورو رسنیو له مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې اسلامي او ملي ارزښتونو ته په پام سره نور هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. هغه وايي رسنۍ د دولت څلورمه قوه ګڼل کیږي چې په مټ د خلکو ستونزې تر چارواکو او د چارواکو فعالیتونه تر ولسونو پورې رسیږي. کندهار راډیو چې د کیفیت او کمیت له اړخه ډیره پیاوړې سوې د مهال د انټرنیټ د پرمختللي او عصري ویبپاڼې او فیسبوک پاڼې د لارې چې هر ورځ 83,000 لیدونکي لري هم نشرات لري. باید ولسی چې د راډیو ترڅنګ کندهار تلویزیون اوس مهال د 1500 واټه استونکي دستګاه په واسطه د ورځې 14 ساعت خبرونه لري چې د کندهار ښار، ډنډ، دامان، پنجوایه او ارغنداب ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د لیدلو وړ دي او تقریبا د لیدونکو شمېر د 80,000 څخه تر 100,000 پورې رسیږي. نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. راډیو په لومړي ځل په کندهار کې په 1453 کال او تلویزیون په 1463 هجري شمسي کال د میزان میاشتې کې په نشراتو پیل کړی. اوس هم د سې شنبې د ورځې مهم خبرونه. د کندهار ولایتي ادارې له افغانستانه د سرو لښکرو د وتلو 28مه کلیزه ولمانځل. د څلورغې 26مه له افغانستانه د روسي یرغلګر ځواک د وتلو ورځ ده. د 1458 لمریز کال د مرغومي پر 6مه نیټه د پخواني شوروي سرو لښکرو د خپلو ګوډاګانو په ملتیا د افغانستان پر ملي خپلواکۍ تیری وکړ او د دې خاورې پر پاک حریم یې د زغروالو، شوبلو او ناترس هوایي ځواک غوبل جوړ کړ. په زرګونه بېګناه هیوادوالې شهیدان او ټپیان کړل. د 28مه نیټه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو له 28مې کلیزې سره برابره ده. دغه ورځ نه یوازې چې په کندهار کې په پراخو مراسمو ولمانځل سول، بلکې د کابل په شمول د هیواد په نور ولایتونو کې هم د دې ورځې د لمانځنې لپاره لوی غونډې جوړې سوي وې. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل، خو څه باندې 1 میلیون افغانان شهیدان، په میلیونونو نورې ټپیان او ګڼو کسانو خپل هیواد پرېښود. په ولایت مقام کې د دې ورځې لپاره د ځانګړو مراسمو پر مهال د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب وویل چې د افغانانو په قربانیو سرو لښکرو یوه تاریخي ماته ومنل. د دوی په ماته نه یوازې چې افغانستان له شره په امن سو، بلکې نور هیوادونه هم د روسي یرغلګرو څخه وژغورل سول. د کندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجان خاکریزوال هم د مراسمو پر مهال خبرې وکړې. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د مجاهدینو د بریاو له امله اوس ټول افغانان په خپل هیواد کې آزاد ګرځي او د دې چارې لپاره مجاهدینو ستره قرباني ورکړې ده. نوموړي زیاتوي چې د افغانانو پخوانۍ ستونزې او ناخوالې پر ځای پاته دي. اړینه ده چې اوس ټول افغانان پر یوه ټغر راټول او د سولې تر چتر لاندې ژوند وکړي. افغان میړنی او مسلمان ولس چې تل یې په رګونو کې د خپلواکۍ او هیوادپالنې مینه له وینو سره ګډه ده، نه یوازې چې د وخت د زبرځواک د بې شمېره ټانکونو، الوتکو او لښکرو تر اغېز لاندې نه راغلل، بلکې په تشو لاسونو د جهاد سپېڅلي امر او د هیواد ساتنې ته غاړه کښېښول. نه کاله یې د سرو لښکرو مقابله وکړه. د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو په 1458 لمریز کال د جدي پر 28مه پر افغانستان یرغل وکړ، خو د افغانانو له جدي مقاومت سره مخامخ سول او له سختو جنګونو وروسته په 1468 کال د دلوي پر 28مه نیټه له افغانستانه ووتل. سرې لښکرې له افغانستانه ووتلې، خو د هغوی د جنګ جګړو او ناخوالو له کبله تر اوسه افغانان کړېږي. افغان ولس له یو څخه خلاص شوی، خو د دولت وسلوال مخالفین په بل ور کې د سوځولو هڅه کوي. افغانستان چې زیاتو جګړو ځپلی او په خپل افغاني غیرت د نړۍ زبر ځواک روسیې ته ماته ورکړه، خو اوس بیا د دولت وسلوال مخالفین په خپل منځو کې د چوکۍ پر سر د شخړې په اساس یو ځل بیا د روسیې لمنې ته ځان اچوي. کندهار ښاریان د دولت د وسلوال مخالفینو دغه ډول کړنې په سختو ټکو باندې او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. اوس هم د چهارشنبې د ورځې مهم خبرونه.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې 1.5 میلیونه نیالګي د پاک او زرغون چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه ایښودل کیږي. د چهارشنبې په ورځ د نیالګیو ایښودلو په سرلنی کمپاین د سرپرست والي لخوا د کندهار راډیو ټلویزیون په انګړ کې د څو نیالګیو په ایښودلو سره رسماً پیل شو. سرپرست والي عبدالحنان منی وایي سږکال به 1.5 میلیون میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کښېنوي چې روزنې او ساتنې ته به هم جدي پاملرنه کوي. د کندهار د ولایتي ادارې مسؤلین وایي سږکال به نه یوازې چې نیالګي ږدي بلکې ساتنې ته به هم جدي پام کوي. د چهارشنبې په ورځ د نیالګیو ایښولو په سرلنی کمپاین د کندهار سرپرست والي د کندهار راډیو ټلویزیون په انګړ کې د نیالګیو په ایښولو پیل کړ. په دغه کمپاین کې چې د ولایتي ادارې مامورینو، دیني او قومي مشرانو او عامو خلکو په شتون کې پیل سو، پر مهال یو نیالګی د ځان او بل د هیواد په نوم کښېنوئ. تر شعار لاندې 1.5 میلیونه میوه لرونکي او بې میوې نیالګي ایښول کیږي. سرپرست والي عبدالحنان منیب وایي چې سږکال هڅه کوي چې د نیالګیو ایښولو ترڅنګ د هغوی ساتنې ته هم جدي پام وکړي. هغه په دې برخه کې د اړوند ادارو ترڅنګ له ولسي خلکو هم غوښتنه کوي چې د نیالګیو ساتنې په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د کرهنې رئیس حفیظ الله سیدي وایي سږکال د نیالګیو ایښولو کمپاین یو نیالګی د ځان او بل د هیواد لپاره کښېنوئ شعار لاندې پیل کړ. د دې کمپاین له لارې په ښار او ولسوالیو کې 1.5 میلیون نیالګي کښېنول کیږي. ښاغلي سیدي وویل چې سږکال به د نیالګۍ د وچېدو او له منځه تلو کچه کښته وي ځکه د ساتنې لپاره یې ځانګړي تدابیر په پام کې نیول سوي او خلکو ته د رسنیو له لارې عامه پوهاوی هم ورکول سوی. په کندهار کې هر کال د ښاري ښکلا او زرغون چاپیریال د رامنځته کولو په موخه د دولتي او خصوصي سکتور په مټ د ښار په بېلابېلو برخو کې په زرګونه نیالګي ایښول کیږي، خو د خلکو او اړوند ادارو د نه پاملرنې له امله زیات شمېر یې وچ او له منځه ځي. سرپرست والي د کندهار ملي راډیو ټلویزیون اداري او نشراتي چارې وستایلې. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب د چهارشنبې په ورځ د کندهار ملي راډیو ټلویزیون اداري او نشراتي چارې له نږدې وکتلې او د یادې ادارې ټول کارونه یې وستایل. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د ولایت مقام د دفتر رئیس انجینر شکیب مجروح هم ورسره ملګری و د کندهار ملي راډیو ټلویزیون څخه لیدنه وکړه. د کندهار سرپرست والي لومړی د کندهار ټلویزیون د نشراتي چارو څخه لیدنه وکړه چې د ټلویزیون د نشراتو د مدیر لخوا معلومات ورکول کېدل. د کندهار ټلویزیون د نشراتو مدیر رحمت الله رحمت سرپرست والي ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې اوس مهال کندهار ټلویزیون په ډیرو کمو امکاناتو 14 ساعته نشرات لري او خلکو ته د پر وخت او دقیقو خبرونو د وړاندې کولو ترڅنګ د ښوونې او روزنې، ادبي، سپورټي او تفریح په برخه کې خپرونې وړاندې کوي. وروسته سرپرست والي عبدالحنان منیب د کندهار ملي راډیو ته ولاړ او د راډیو د نشراتي چارو څخه یې لیدنه وکړه. د کندهار راډیو د نشراتو مدیر عبدالجمیل څپان سرپرست والي ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې کندهار ملي راډیو اوس مهال 15 ساعته نشرات لري او د ساعتواره خبرونو ترڅنګ بېلابېلې خپرونې هم اورېدونکو ته وړاندې کوي. سرپرست والي عبدالحنان منیب د کندهار ملي راډیو ټلویزیون څخه تر لیدنې وروسته د یادې ادارې ټولې نشراتي او اداري چارې وستایلې. سرپرست والي ویل چې د کندهار ملي راډیو ټلویزیون تل د کندهار خلکو ته د هیواد د نافذه قوانینو او ژورنالیستیکي اصولو پر بنسټ خپرونې او پر وخت کره خبرونه وړاندې کړي. سرپرست والي عبدالحنان منیب د کندهار ملي راډیو ټلویزیون څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې د یادې ادارې د مځکې د پراخوالي لپاره به هم هڅه وکړي او په دې اړه به د وزیرانو شورا ته مکتوبي غوښتنلیک واستوي. په کندهار کې د برېښنا د نشتون له امله 80 فابریکو خپل فعالیت ودراوه. د چهارشنبې په ورځ په زرهاوو صنعتکارانو او کارګرو د یو سولیز لاریون په ترڅ کې مرکزي اداره په توپیرس چلن تورنه کړه او هغوی د لوی کندهار د برېښنا د ستونزې نه حلونکي یاد کړل. د مرکزي حکومت څخه برق غواړو، موږ د لوی کندهار د غریبانو خلکو د کار د موندنې لپاره برق غواړو. دا د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو مسؤلین او کارکونکي دي چې د یو سولیز لاریون په ترڅ کې د خپل حق او برېښنا غوښتنه کوي. صنعتکاران وایي په لکو ډالر پانګونه یې کړې خو اوس دې ته اړ شوي چې خپلې فابریکې نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د دوی په خبره د صنعتي پارک پانګه اچونه یو دایمي برېښنا ته اړتیا لري او که دغه ستونزه حل نسی نو نور نه غواړي چې په کندهار کې خپله پانګونه وکړي. صنعتکاران وایي د مرکزي حکومت په تشو ژمنو باور نه کوي. په دغه لاریون کې کارګرو وویل که حکومت غواړي چې په هیواد کې دایمي سوله او ښه حکومتولي رامنځته کړي نو باید د برېښنا اساسي غم وخوري. دغه ځوانان وایي د څه کم 3 میاشتو راهیسې کار نه دی کړی او یوازینی لامل یې په کندهار کې د برېښنا نشتون دی. د لاریون په وروستۍ کې د درملو د اتحادیې مسؤل حاجي رحیم الدین اغا او صنعتکارانو پریکړه وکړه چې تر هغه وخته به لاریونونه دوام وکړي چې د برېښنا ستونزې حلیږي.
د دوی په خبره د 15 ورځو راهیسې برېښنا هیڅ لیدلې نه ده او بالاخره نن یې پریکړه وکړه چې ټولې فابریکې به تړي. دوی وایي د فابریکو د تړل کېدو له امله 4500 کسان بیکاره سول چې پر امنیت ډیر بد تاثیر کوي. دغه کسان وایي مرکز ته هم د خپل حق او برېښنا د غوښتلو په موخه په وار تللي، خو ولې هلته ټولو مسؤلینو ورته تش په نوم وعدې ورکړي. برېښنا د ټول هیواد لپاره اساسي غوښتنه ده چې نه یوازې په شتون یې صنعتکاران خوښ دي بلکې ګڼ شمېره هم خلک ورباندې ستونزې حلوي. صنعتکاران وایي په کندهار کې د 19 کلونو راهیسې د برېښنا ستونزه موجوده ده چې تر اوسه نه ده حل شوې. اوس هم د پنجشنبې د ورځې مهم خبرونه. کندهار سرپرست والي د ولس څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د یو شمېر دولتي ادارو رئیسانو یې هم ملتیا کول، د امان ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د ولسي مشرانو په غونډه کې د هغوی ستونزې واورېدلې. د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب د امان ولسوالۍ د ولسي مشرانو سره د کتنې پر مهال لومړی د کندهار والي ډاکټر محمد حماین عزیزي سلامونه او احترامات هغوی ته تقدیم کړه او ویل چې کندهار والي اوس مهال په بشپړه توګه جوړ شوی او ډیر ژر به خپل هیواد او دندې ته راستون سي. ښاغلي منیب د ولسي مشرانو سره د یادې کتنې پر مهال وویل حکومت د کندهار د پرمختګ لپاره زیات پرمختیایي پلانونه لري چې په عملي کېدو سره به په دغه ولایت کې زیات پرمختګ رامنځته او خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سرپرست والي د ولسي مشرانو سره د یادې کتنې پر مهال پر هغوی غږ وکړ چې د خپل حکومت تر شا ودرېږي او د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته او همکاري وکړي. هغه د ولسي مشرانو څخه همدارنګه غوښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي او هغوی پرې نږدي چې یو ځل بیا یې خوږ ژوند نارامه کړي. وروسته د دامان ولسوالۍ ولسي مشرانو په یوه غږ کندهار سرپرست والي ته ډاډ ورکړ چې د پخوا په څېر به د خپل حکومت ملاتړ او د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به پوره همکاري کوي. ولسي مشرانو ویل چې هیڅکله به وسلوالو مخالفینو ته دا اجازه ورنه کړي چې د دوی سیمې یو ځل بیا ناامنه او ورانکاره فعالیتونه پکښې ترسره کړي. هغوی د یادې کتنې پر مهال یو شمېر ستونزې هم د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب سره شریکې کړې او د حل غوښتنه یې ځینې وکړه. ولسي مشرانو همداراز غوښتنه وکړه چې ولایتي اداره دې په دامان ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات لا هم ګړندي کړي او په لیرو پرتو سیمو کې دې روغتیایي کلینیکونه پرانیزي. وروسته کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب د دامان ولسوالۍ ولسي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې ډېر ژر هوارې کړي. اوس هم د جمعې د ورځې مهم خبرونه. د کندهار ولایت مقام پخوانی د چارو لوی رئیس حاجي محمد انس د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. ارواښاد حاجي محمد انس د جمعې په ورځ سهار پر 10 بجې د شکرې ناروغۍ له امله د کابل په یو روغتون کې د 48 کلونو په عمر ساه ورکړه. هغه د تیرو څو کالو راهیسې د شکرې ناروغۍ څخه رنځ و. ارواښاد حاجي محمد انس د حاجي محمد یونس زوی په 1340 کال کې د کندهار د خرقې مطهرې زیارت ته نږدې د ملا یعقوب اخوند په کوڅه کې په یو علم پروره کورنۍ کې زیږېدلی. مرحوم حاجي محمد انس 12 ټولګی د کندهار په ظاهرشاهي عالي لیسه کې خلاص کړ او وروسته یې د کندهار عالي دارالمعلمین ته ازموینه ورکړه او په لوړو نمرو عالي دارالمعلمین ته بریالی سو. هغه 2 کاله د کندهار په عالي دارالمعلمین کې د پښتو څانګه ولوستل او په اعلی درجه فارغ سو. وروسته ارواښاد حاجي محمد انس د هیواد او خلکو خدمت ته ملا وتړل او په کندهار ولایت مقام کې د اسنادو او ارتباطو د مدیر په توګه خپله لومړنۍ دنده پیل کړه. تر یادې دندې وروسته مرحوم حاجي محمد انس د ولایت مقام د رهبرۍ په غوښتنه د ولایت مقام د اداري او مالي رئیس په توګه وټاکل سو. مرحوم دغه دنده هم په خورا صداقت او ایماندارۍ سره ترسره کړه. د ارواښاد حاجي محمد انس د زیات خدمت کولو له امله د وخت حکومت هغه د ولایت مقام د مرستیال په توګه وټاکه. مرحوم دغه دنده هم په خورا رښتینولۍ او صداقت سره اجرا کړه او د یادې دندې پر مهال د کندهار ولس ته د پوهنې، روغتیا او پرمختګ په برخو کې نه هېرېدونکي خدمتونه وکړل. هغه د ولایت مقام د مرستیالۍ تر دندې وروسته د کورنیو چارو وزارت د ادارې معین په توګه وټاکل سو او د یادې دندې پر مهال د هیواد د ملي پولیسو د قوي او مسلکي کېدو په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې. وروسته ارواښاد حاجي محمد انس په کندهار کې د چارو د لوی رئیس په توګه دنده پیل کړه او څو کاله د چارو د لوی رئیس په توګه خپل ځورېدلي ولس ته خدمت وکړ. ارواښاد حاجي محمد انس د شکرې ناروغۍ له امله د تیرو 5 کالو راپدې خوا رسمي دنده نه اجرا کول او پر کور ناست و. مرحوم حاجي محمد انس د جمعې په ورځ د کابل په یو روغتون کې د 48 کلونو په عمر ساه ورکړه او حق ته لبیک ووایه. د مرحوم څخه اوس 2 زامن او 2 لوڼې پاتې دي.
د کندهار تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو او د راډیو ګران اورېدونکو د تېرې اونۍ مهم خبرونه همدومره وه. تر بیا سره لا زړه سوانته اجازه راکړئ. د الله په امان. شیر